د حیرتان بندري ښارګوټي د ښاروالۍ چارواکي هڅه کوي څو د پراختیايي او زیربنایي پروژو په پلي کولو سره د دې ښارګوټي خلکو او پانګوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړي. د یادې ادارې د محاسبې مدیر وایي چې د اسلامي امارت د چارواکو د ځانګړو لارښوونو پر بنسټ دوی هڅه کوي څو د دغې سیمې په کچه د پراختیايي پروژو په پلي کولو سره مثبت بدلونونه رامنځته کړي. سال جدید یک پروژه جغلاندازیش وسیع‌تر است نسبت به سال قبل که باید تعداد خیلی کوچه‌های زیادتر پوشش بدیم. دومین پروژه ما پروژه ساخت یک تشناب عامه است در میان مرز افغانستان و ازبکستان سرحد حیرتان که جا باید بسازیم. سومین بحث ما بحث چراغانی شهر است که چراغانی شهر باید گسترش بدیم. الا حداقل اگر توانستیم از گمرک حیرتان گذشته در منطقه انتقال برق کار باید انجام بدیم. غرس نهال به شکل خوبتر و بهتر و نلدوانی و آبدوانی از آن به شکل قطره‌ای است. ښاغلي رحیمي زیاته کړه چې د حیرتان ښاروالۍ د هیواد د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره توانېدلې ده چې په تیر کال کې له 15 میلیون افغانیو څخه ډېر عواید راټول کړي. شهرداری حیرتان در سال 1403 در کل در 12 ماه از اول سال 1403 الی آخر 1403 مبلغ 15 میلیون و 79425 افغانی عواید داشتند. یه عواید عمدتاً در بخش‌های انکشافی که اکثراً شهرولی‌هاشون کارشون کار تخصصی بخش انکشافی است، کارهای شهری است، اینا تخصیص داده بودن. که در سال 1403 یک پروژه جغلاندازی و بهسازی سرک‌ها بود که سرش انجام شد و اعمال این پروژه برای ما تقریباً 1,100,000 افغانی هزینه داشت. د یادونې وړ ده چې د حیرتان بندري ښارګوټي ښاروالۍ پلان لري چې په روان لمریز کال کې د دغې سیمې په بیلابیلو برخو کې 15 پراختیايي پروژې پلي کړي ترڅو د خلکو ټولنیزې اړتیاوې پوره او هغوی له غوره خدمتونو څخه برخمن شي.